د پارټۍ سپین ږیري مسران ځوانان زموږ خویندو ستاسو ټولو په اجازه عزیزانو رضاک لالا د پښتونخوا ملي عوامي اتحاد او د پښتون قامي تحریک یو پیاوړی مشر و. رضاک لالا د پښتون قامي وحدت د پښتون خاورې ازادي په دې ملک کې د محکومو قومونو حق ملکیت اور حق حاکمیت غوښتونکي ورسره په دې ملک کې د جمهوریت د انساني حقوق او د افغانستان کې د پنجابي استعمار لخوا مسلسل مداخلت بندونکی یو داسې ویش او نه ستړی کېدونکی مبارز مشر و. قدرمنو وروڼو دلته تاسو ته مشرانو د رضاک لالا سیاسي معاشرتي انساني لوړ قد بیان کړي. تاسو ته د ده مبارزه بیان کړه، د ده قرباني، د ده خوارۍ، د ده جدوجهد بیان کړي. زه هغه الفاظ نه لرم او داسې یو هغه نشم کولی چې زه څرنګه د ده دا هر اړخیز سیاسي مبارزه تاسو ته بیان کړم. نن سهار مې یو د 3 منټه 4 منټه یو ویډیو وکته د رضاک لالا هغه چې دوی په جلسه کې یو تقریر کوي. واقعتا هغه د 3-4 منټه تقریر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ده بیانیه، د ده سیاست، د ده د نن موجوده حالات، دا ستاسو د نن د خپل تنظیم او د بیانیې سره درېدل، دا ټول هغه 3 منټه بیانیه. قدرمنو ملګرو دا تقریر داسې یو معیاري تقریر و چې په هغه کې رضاک لالا د پښتون قامي وحدت خبره کوي، د ده د خاورې ازادي، د ده د حق ملکیت، د حق حاکمیت خبره کوي. دلته رضاک لالا د پښتون دغه پاچیانې د هغه یووالي او د په ملک کې د یو پښتون قامي پارټۍ خبره کوي. هغه دلته د محکومو قومونو چې هغه بلوچ، سندهی، سرایکۍ، پښتون د دوی د حاکمیت خبره کوي. ورسره چې په دې ملک کې زه دا نه شم ویلی چې قصدن وي په غیر دانسته طور باندې چې د پښتنو سره په دا نورو صوبو کې کم زیاتوبونه روان وو، د هغې په حواله باندې رضاک لالا خپل مجلس کوي. عزیزانو هغه ټیم چې د MRD تحریک کې د پیپلز پارټۍ مخور هغه مشران او داسې نور مشران چې په کېدو بند کې وو، د هغوی د خلاصون لپاره هغه آواز پورته کوي. نو واقعتا د رضاک لالا هغه تقریر چې موږ د نن په حالاتو کې ورته وګورو، دا بلکل زموږ د نظریاتو سره ولاړ تقریر دی. هغه تقریر چې ته ووینې ته به دا خبره کوې لکه دلته چې خبره وشوه د محترم استاد عبدالرحیم مندوخیل صاحب غږ، د هغسې هغه تقریر دا و، د نن د حالاتو مطابق تقریر موږ ته ښکاره کېدی. عزیزانو موږ پښتانه په دې ملک کې اوسو، ژوند کوو. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په دې ملک کې د جمهوریت دپاره د محکومو قومونو د خودمختارۍ دپاره، د ازادۍ دپاره، د سرلوړۍ دپاره دلته په لاساني بنیادو باندې
د قومونو پر بنیادو باندې د صوبو د جوړولو لپاره خپل سیاست کوي. په دې ملک کې دوې بنیادي مسلې دي. که دا دوې مسلې سم په سم سره حل نشي نو د ملک حالات نشي بدلېدلی. یوه مسله د قومونو د حاکمیت ده، د ولسونو د حاکمیت ده. بله مسله هغه د قومونو د خودمختارۍ ده. د ولسونو د حاکمیت مطلب دا دی چې په ملک کې د ولسونو د خوښې په مطابق باندې جوړ شوي د ده حاکمیت د ده حکومت، یعنې په ملک کې د جمهوریت وشته. دویمه د قومونو د خودمختارۍ ده چې دلته 5 قامونه پراته دي، په خپله خاوره پراته قامونه دي، او دلته پکار دا دی چې د دې قومونو خپلې صوبې دا خودمختارۍ، دا ازادي، دلته د دوی د سر و مال تحفظ وي، د دوی پر خپلو وسایلو باندې دوی خپل اختیار وي، د ده ژبه، د ده کلتور و دې ته احترام وي، د ده عدالتي سرکاري د سکول ژبه دا د ده خپله ژبه وي. زموږ آئین د پاکستان د 1983 آئین موږ ته دا دواړه شان راکوي. د لیکلو پورې خو دا صحیح خبره ده چې په دې ملک کې به څوک آئین نه ماتوي. د دې لپاره آرټیکل 6 ده په آئین کې، که چا د آئین مات کړي د هغه سزا به دا وي چې هغه په پاړسي باندې کېږي. دویمه خبره دا ده چې په دې ملک کې به زموږ آئین موږ ته دا وایي چې صوبې خودمختاره دي. دا لیکل شوي خو دي، خو دا عملي نه دي. نه دې آئین د فوجي مارشالاو مخ ونیوی، نه دې آئین قومونو ته خودمختاري ورکړې ده. اوس خبره دا راځي چې آیا په دې ملک کې د MRD رنګ تحریک، په دې ملک کې د APDM رنګ تحریک، په دې ملک کې د PDM رنګ تحریک، چې ټول قومونه یا ټولې پاچاهانې په دې کې شامله وي، قربانیان یې ورکړي، شهادتونه یې ورکړي دي، جیلونه یې ورکړي دي، دا څه د کامیابۍ سره نه دي مخامخ شوي. دا تحریکونه څه ناکامه شوي دي. موږ پښتونخوا ملیان پارټي دا خبره کوي چې موږ په پاکستان کې په جمهوریت باندې یقین لرو. موږ په هر ځای باندې د هر مارشالا خلاف موږ درېدلي، که هغه د ایوبي مارشالا وه، که د یحیی خان مارشالا وه، که د ضیاءالحق مارشالا وه، که هغه بیا د مشرف مارشالا وه. په دې مارشالاګانو کې موږ شهادتونه ورکړي دي. موږ په دې مارشالاګانو کې زموږ د وخت بر شهیدان موږ ورکړي دي، د پښتون آباد شهیدان موږ ورکړي دي، ظریف شهید موږ ورکړی دي. خو خبره دا ده موږ دا ورته وایو چې په دې ملک کې دا جمهوري مسله هغه ټیم حل کېدلی شي چې په دې ملک کې د قانونو مسله حل شي. تاسو لیدلی شئ چې په دې ملک کې هر تحریک دا یا کوچني قومونه کړي دي یا کوچني پاچاهانو کړي دي. دلته په دې ملک کې یو قسم تحریک هم د غټو پاچاهانو لخوا نه شروع شوی دی او نه کامیابه شوی دی. دویمه خبره دا ده چې موږ دا ورته وایو چې ستاسو تحریکونه که په هغه کې د جمهوریت خبره وي ورسره پکار دا دی چې په هغه کې د کوچنیو قومونو
او د نورو صوبو خبره هم پکښې نو به بیا دا نور قومونه دا د تا سره وژه په وژه درشي. تاسو یې ویناستئ دلته نعماني تحریک راغلی پکار دا و چې په هغه کې دا خبره هم شوې ووایه چې دا د جمهوریت د بحالي سره د آئین د بد د بحاله کېدو سره پکار دا دی دا قومي مسله او هغه صوبې چې د 1 یونټ نه مخکې وې یا د پاکستان د جوړېدو څخه مخکې یا د انګریز د راتلو څخه مخکې کومې صوبې وې پکار دا دی چې هغه په خپل زاړه حیثیت باندې بحاله شي. پکار دا دی چې دا خبره هم کسې ووایه چې آیا دې صوبې چې جوړې شي دوی ته موږ پکار دی خودمختیاري ورکړو، ازادي ورکړو، برابري ورکړو، دا ملک یو حقیقي فیډریشن جوړ کړو چې په هغه کې سینټ بالادست وي، حتی د صوبو برابري. نو چې صوبې برابري هغه صوبې خودمختیاري نو به بیا په دې ملک کې ته هم د امریت مخ نیولی شې، هم جمهوریت به مخ نیولی شې، هم دا ملک د ښه سباوون سره مخامخ کولی شې. عزیزانو دا داسې نه ده چې موږ خالي دا خبره د نفرت په بنیاد باندې کوو چې په دې ملک کې د پنجاب استعمار دی، د پنجاب بالادست قوتونه هغه دا نور کامونه غلام ساتلي دي، اوس صوبو ته خودمختیاري نه ورکوي، د کامونو پر وسایلو باندې د ده قبضه ده. آیا استعمار پکار دی دا شی موږ په دا سر باندې په خلاصو پر دې باندې استعمار موږ یو شخص ته نه وایو، استعمار موږ یو پارټۍ ته نه وایو، استعمار موږ هغه طبقې ته وایو، هغه بالادسته قوتونه په هغه کې سیاسي پاچایانې هم دي پنجاب ته، په هغه کې د ده جرنران دي، د ده بیوروکریټس دي، د ده ججان دي، د ده کاروباري خلک دي، د ده میډیا هاوسز دي، دا ټول چې سره یو ځای شي چې د چا مفادات پکښې دي دا د پنجاب هغه استعماري قوتونه دي. و بله خوا ته دا ما که سره د رزاق لالا په دې تقریر کې دا خبره واورېده چې موږ د هغه ښځو خلاف نه یو چې هغه د محکومو قومونو د دې اواز سره د پنجاب هغه خلک چې ولاړ دي موږ د هغه خلاف نه یو، موږ د پنجاب د ولسونو خلاف نه یو، موږ د پنجابیانو خلاف نه یو، موږ د پنجاب د خاورې خلاف نه یو، موږ د هغه قوتونو خلاف یو چې د کومو مفادات په دې استعمار کې کړل شوي دي. عزیزانو پښتونخوا ملي پارټي دا خبره کوي. آیا په دې ملک کې تحریکونه چلېږي؟ بار بار یو نوی تحریک راځي، بار بار دا تحریکونه د ناکامیو خواته روان دي. پکار دا دی چې په ملک کې یو نیشنل ډایلاګ دی، هغه سیاسي قوتونه، هغه د قومونو نمایندګان هغه پکار دي پر دې باندې کښېني چې دا کوم آئین موږ خو دا خبره کوو چې دا آئین نیمګړی دی، په دې کې زموږ ډېر استحصال شوی دی. پکار دا دی چې دا قومونه سره کښېني، دا خلک دا خبره سره طی کړي چې څنګه به د آئین د لارې سره موږ د ماشاءالله یا د غیر جمهوري قوتونه مخ ونیسو. پکار دا دی چې دا خبره سره طی سي چې دا ملک به یو حقیقي فیډریشن وي، دلته به د قومونو پر بنیاد باندې صوبې جوړېږي، هغه به خودمختیار وي، هغه به آزاد وي، نو بیا دا ملک پرمخ تللی سي. بله خبره زه دا کومه چې
چې د وفاقي نظام د فیډریشن مختلفو شکلونه دي. خلکو ته د خودمختارۍ خبره هره پارټۍ کوي. راسي سرکشي نو دا معلومه کړو چې ته خودمختاري و څه ته وایې، زه مو خودمختاري و څه ته وایم، بل سړی و خودمختاري و څه ته وایي. داسې کم اختیارات دي چې په کار دی دا قومونه یا دا صوبې دا وفاق ته ورکړي او کم شیان چې بیا نور پاته کېږي دا د دا خپل وي. عزیزانو پښتونخوا ملي پارټي دا خبره کوي چې دلته موږ قومونو سره پراته یو، دلته موږ قومونه پراته یو، موږ په خپله خاوره باندې په زرګونو کالونو پراته یو، موږ په خوښه باندې دا فیډریشن سره جوړ کړی دی. زموږ وسایل دلته په دې ملک په جوړېدو کې استعمال شوي دي. پکار دا دی چې هر کام دا اختیار ولري، آئیني اختیار شته په آئین کې دا خبره شامله وي چې پکار دا دی هر کام د خپل کار او د خپل د خاورې فیصله دی په دې ملک کې وکړي. که پښتون په دې ملک کې پروت دی، د ده وطن دی، د مولانا ته چترال اټک میوالي بخشي او ټول پښتانه د دې کام فیصله به دا خپل قامي پاچا نه کړي، دا کام به کړي. د دې خاوره فیصله به پښتانه کړي، د بلوڅو د وطن او د بلوڅو د کام فیصله به بلوڅان کړي، د سندي د وطن د سندي د کام فیصله به سندیان کړي، د هغسې به د پنجاب د وطن او د پنجاب د کام فیصله به پنجابی کړي. د دې دپاره لکه څنګه چې 18 ترمیم راغی، 18 ترمیم دا د صوبو د خودمختارۍ د اوله خښته وه. اول خو پکار دا دی چې پر دې باندې مکمل عمل درآمد وشي. په دویم پړاو کې دا وشي چې پکار دا دی چې موږ د دې یو قدم نور مخته واخلو، نوره خودمختاري دا صوبو ته ورکړو، نورې خودمختاره کړو، نورې آزاد کړو. دا باور پکار دا دی چې د دې ملک واکدارانو دې کامونو ته ورکړي چې تاسو له موږ سره دلته په برابرۍ ژوند کولی شئ. تاسو برابر یاستئ، تاسو سالیان یاستئ، تاسو د خپل ژبې، د خپل کلتور، د خپلو وسایل، د خپلې خاورې، د خپلو خلکو مالکان یاستئ. نو بیا به دا ملک جوړېدی شي. قدرمنو عزیزانو، افغانستان زموږ پلارنی وطن دی. افغانستان د پښتون افغان مرکزه ده. دا خاوره دا د افغانستان حصه برخه اوسېدلې ده. لکه څنګه چې پارټۍ دا خبره کوي چې په ملک کې به د پښتانه فیصله پښتون کوي، د هغسې به د افغانستان په حواله باندې خارجي فیصله به هم پښتانه کوي. دا هېڅکله هم و پښتانه ته دا قبوله نه ده چې د پنجاب یو څو جنرالان به د افغانستان د بربادۍ یا د پښتون قام د بربادۍ فیصله کوي او موږ به زره تر لاس ورته راشي. دا هېڅکله هم اوس د قابلې قبول نه ده. نن تاسو یې ونیاستئ، پښتانه له دومره لوی بد حالاتو سره مخامخ دي، د غربت سره، د بدامنۍ سره، د بېتعلیمي سره، علاج نشته، روزګار نشته، کور نشته، سړک نشته، کاروبار نشته، نوکري نشته، سیال ژوند نشته، بېعزتۍ، بېقدرۍ دي. نن ستا په وطن کې تیرا واخه نن بیا دهشتګردي سره آیا دا خبره موږ کوو، دا سوال موږ کوو چې تاسې جرګه جوړه کړه، کابل ته د واستوله، تاسو مذاکرات کول، تا څوک په دې کې پیسه باندې واخیستل؟ دا خو د پښتانه
نمایندګان نه وو دا خو د پښتون افغان بیا تا کومه سودا وکړه تا څه ورسره ومنل ته دا خبره کوې چې ما په دې ډیورنډ لاین باندې اصغن تار لګولی دی بیا څنګه د هغه خواځه یو څوک راځي توپک ورسره سکیر ورسره نور وسلې ورسره هغه بیا راځي په پښتانه وطن کې پښتون کړي ته څنګه دا شوړند یې چې عام خلک په کوټې کې ناست خلک دا ویني چې په سوات کې دهشتګرد ګرځي په بونیر کې ګرځي په بنو کې ګرځي په وزیرستان کې ګرځي په دیر کې ګرځي په باجوړ کې ګرځي په مومند کې ګرځي او ته دا نه وینې یا ته ملګری ته د دې سرپرست یې ته د دې سرپرستي کوې تا نن هم لګې ته هغه خلکو ته ولاړې چې هغه د دې دهشتګردۍ او د بدامنۍ په خلاف احتجاج کړي پرامن احتجاج کړي ته نن هم د ده په مرسته باندې دمکې ورکړې اف آی آر هم په درج یې پورته کوې هم ورکه یې هم بېعزته کوې هم نو دا پښتانه د دې قصورواره تا ګڼي چې دا ته به کوې د دې ذمهواره هم ته یې عزیزانو ستاسو حالات نن د پښتانه حالات ډېر سخت دي نن پښتون قوم بیخي زیات ستړی دی دلته انسان الله یو خبره وکړه چې پښتانه سپي په انتظار باندې ناست دي نن تاسو ته حالات وګوره پنشن اخر کمیشن به ورکړې شناختی کارت جوړوي پیسې به ورکړې پاسپورټ جوړوي سپارښت به کوې پیسې به ورکړې په تاڼه کې نور پیسې ورکړې که نوکري اخر پیسې به ورکړې لوکل جوړوي پیسې به ورکړې په هر شي کې سپارښتونه دي که یو نوکري سپارښت کړي یو واره به په یو چا باندې تا ته سپارښت کړي بیا په تا باندې سکرټر ته سپارښت کړي بیا په سکرټر باندې وزیر ته سپارښت کړي بس هر شی سپارښت کړي که کور ته ځي هم دله به په چک پوسټ باندې سپارښت کړي د ژوند د هر څه په باندې په جیلونو کې ناست دي غربت دی نوکري نشته بدحالي ده په چیک پوسټونه باندې نظریه کوي په چیک پوسټونه باندې د بې قدره کوي تېره واخسته په دې وطن کې ستا یو انچ خاوره به دا رالاټ کېږي ستا دوکۍ الاټ ده ستا ارنایي الاټ ده ستا زرغون غر الاټ دی ستا د کوټې مځکې الاټ دی ستا شعبان الاټ دی ستا لورلایي الاټ ده ستا کلاسیپلا الاټ ده ستا کویلې کرومایټ ګیس تیل دا خالي په جنوبي پښتونخوا کې ستا هر شی معدنیات وسایل دا ټول الاټ دي تېره واخه پر تا باندې ریاستي دهشتګردي په جلا ده د کوسټ الاټ د ارنایي الاټ تاسو ویناستئ هر دویمه ورځ په هر 2 کیلومتره باندې د اف سي چک پوسټ دی په هر د غره په څنډه په سر باندې د اف سي چک پوسټ دی آیا بیا دا دهشتګرد کې مخوا راځي ته به دې اخې ته خلک کوې تا ته ډرون ګرځې هلیکاپټران ورولې په خپلو کورو باندې شیلینګ کوې هر هفته یو نه یو واقعه کېږي برایي بیا په پوسټ کې بیا واقعه کړې ده بیا د خلکو په کورو ورته وتلي دي بیا د خلکو نظام سنځلي دي دلته شناختي کارت په حواله باندې ختم دی دا څنګه شناختي کارت دی داسې د شناختي کارت رایاده شوله په دې ملک کې د نور لپاره یو قانون دی د پښتانه لپاره بل قانون دی چې هر څه ثبوتونه به راوړي ستا شناختي کارت به بیا هم راکړي حتی کې به زه دا خبره درته وکړم زما شناختي کارت دا 6 میاشتې بلاک دی دا نه جوړېدي نو به د عام سړي بیا څه حال عزیزانو پښتانه زیاته ستړي دي پښتون وطن برباد دی تقسیم دی ستا تشخص
دا پاماله دی ستا تشخص له منځه وړي ته د دهشتګردانو یو علامت ګرځولی پر تا باندې ستا په پټکي باندې ستا پر پکول باندې ستا پر خولۍ ستا پر صدرۍ ستا پر څپلۍ باندې دا د دهشتګردۍ یو څه خلک دي الله کې ته په دنیا کې وګوره یو ځای به 50 کسان مري دنیا به ژغ په پورته کوي د یو کام به 10,000 کسان مړه شوي دنیا ژغ په پورته کړی دی دنیا د دوی د محکومي سره یو شوي دي د دوی د خلاف د ظلم خبره یې کړې ده پښتون افغان په لکونو مړه شوي دي کم و بیش 40 لکه په دې جنګ کې مړه شوي دي د پردیو په جنګ کې نن هم پښتون افغان ته خلک د دهشتګرد په نظر ګوري نن هم ستا خلاف چې کوم جبر روان دی ستا خلاف چې کوم زیاتوب روان دی کومه دهشتګردي د کومې دهشتګردۍ چې ته شکار یې نن تا ته ستا کار ته د دهشتګرد لقب ورکول کېږي تا ته دا ویل کېږي چې دا دهشتګردان دا نسلي طور پښتانه دي یا موږ پښتانه پرامن خلک یو جمهوري خلک یو انسان دوست خلک یو موږ د نورو قومونو سره رورګلوي غواړو موږ د نورو قومونو سره یووالی غواړو موږ په خپله خاوره باندې اختیار غواړو حق حکمیت غواړو حق ملکیت غواړو نو د پښتونخوا ملي پاڅئ د مشرانو نه نیولې تر کسرانو پورې تر کارکونانو پورې دا ټول ملګري به ملاتړئ هم به هغه آداب چې کوم موږ ته ازادي راوړي خودمختاري راوړي سیالي راوړي هم به هغه آداب دپاره سیاست کوو هم به کوم موږ کام چې کوم ستونزو سره مخامخ دي هم به د دې دپاره سیاست کوو عزیزانو چې د رزاق لالا خبره به کېږي نو د تنظیم خبره به لازمي کوو په دې کې پښتون افغان هیڅکله هم جنګ په دې نه دی بایللی چې یا دوی کمزوري وو یا دوی د چا وویلی دی یا د توان نه لرلی موږ جنګونه په دې بایللی دي چې موږ منظمه نه وو زموږ حکمت عملي نه وه موږ د یو بل څخه سر نه خلاصوئ تنظیمي نه وو موږ په دې باندې موږ هم د تورې جنګ بایللی دي هم سیاسي جنګونه بایللی دي لہذا موږ به خپل تنظیم پیاوړی کړو رزاق لالا چې د هغه وخت ورته وګورې نو دا به یو ډېره عجبه خبره معلومېده چې اوس یو یونټ خلاصوو بیا به دا یونټ پر مخ ځي بیا به خل راځي لکه په اوس دور کې څو پارټۍ جوړې کړي یو یونټ یي 20 یا 40 کسان ناست دي نو دوی به دا سوچ کړي چې دا اوس 100 کسان به بیا زه په 100,000 یا په 2 لکه بدلوم نو دا به ډېر ټایم اخلي نو د ده د دا بنسټ چې دی ږدي د هغه استقامت هغه لیر نظر چې ده لره دی هغه صبر برداشت هغه دوامداره سیاست نظریه چې ده وله هغه موږ ته دا رایزه کوي چې موږ به خپل تنظیم پیاوړی کړو موږ به خپلې وسلې نه پستوو موږ به نورې مت کوو داسې وخت به راځي لکه زیر صاحب څه خبره وکړه چې زموږ دلته 2,500 یونټ و دا به بیا په 25,000 یونټه باندې به هم بدله شي که موږ د ولسونو نمایندګي وکړه که موږ د حق خبره وکړه د حق ملاتړ به وکړي که موږ رښتیا خبره وکړه که موږ د کام سودا نه کوه که موږ خپل د ځان او د نس د خاندان خبره نه کوه دا ولس به پر موږ درېږي دا کام به د دې ستونزې څخه خلاصېږي نو عزیزانو تنظیم به جوړو یونټان به جوړو یونټان به یو خواته د پارټۍ بیانیه پر خوا یو خوا وړي او بله خواته به د ولس خدمتونه هم کوي ولس لپاره به هم راوځي د ده په هر غم کې د ده په پاتا کې د ده په خوشحالۍ کې د ده په مسلې کې د ده تعلیمي مسله وي د صحت وي د شناختي کارډ وي د امن و امان وي
د ده سرزیاتوب شوی د ده جرګۍ د ده مرکۍ د علاقې په مسلې کې د ضلعې د صوبې په هر مسله کې به زموږ ملګري چې هغه د ابتدایي یونټ مسله یې که هغه د علاقایي یونټ مسله یې که هغه د ضلعې په سطح باندې موږ مسلې نو موږ به د دوی دولت سره څنګ پر څنګ ولاړ وو لکه پارټۍ چې دلته د دغه خبره وکړه د ګرانۍ خلاف د احتجاج خبره وکړه په هر شي باندې به موږ خپل احتجاجونه کوو پکار دا دی چې هر هفته کله پښتانه وطن دی زموږ حالات داسې دي موږ د زر مسلو سره مخامخ دي او دا په احتجاج باندې کېږي تاسو ولیدله چې په کراچي کې د افغان کډوالو ته د میرمنو یو مسله شوله چې غیر انساني غیراني توګه باندې دا په جیلونو کې بندیانې وې دا د دې ولسونو د احتجاج ستاسو د غږ پورته کولو په نتیجه کې دا مسله حل شوه او دوی راخوشي کړل شو نو موږ به په هر شي احتجاج کوو او یقین ومنه چې په دا زنده‌باد مرده‌باد پر دې سیاست باندې یو ورځ به داسې راځي چې موږ به خپل پښتونستان هم جوړوو او هغه پښتونستان غواړو هغه نه لکه نن چې زموږ خیبر پښتونخوا شته خو زموږ واک نه دی هغه پښتونستان به جوړو چې واک به هم زموږ اختیار به هم زموږ او مالکان به هم زموږ اخري خبره دا کومه چې علي وزیر په حواله باندې علي وزیر د 2 کاله زه په جیل کې پاتې علي وزیر کورنۍ ډېرې قربانیانې ورکړي دي هغه 18 جنازې د خپلې کورې پورته شوي دي او داسې نه ده چې څوک جنازو هم نه ویروي مرګونو هم نه ویروي هغه جیل هم نشي ویرولی خو دا د پښتون کار دا د پښتانه کار د امتحان وخت دی چې یو سړی ستا د حق خبره کوي ستا د ژوند خبره کوي ستا د واک اختیار خبره کوي ستا په وطن کې د امن خبره کوي نن په جیل کې بند نو دا زموږ د ټولو سیاسي قوتونه سیاسي پارټیانې تنظیمونو باندې دا د امتحان وخت دی نو موږ غږ کوو په دا ټولو سیاسي پارټیانو باندې چې په کار راغلی موږ کښېنو د بنو د جرګې د اعلامیې لاندې موږ خپله هغه ورکینګ کمیټۍ جوړه کړو دا کار په مخ واخلو سر سره خلاص کړو پښتون نیشنل ایجنډا جوړه کړو قانوني ایجنډا جوړه کړو بیا خو خپل سیاست سره کوئ د یو بل د نظریاتو سره مې یو اختلاف وي ژر ټیک کړي د تګلارې سره اختلاف وي ژر صحیح خبره ده ستا به خپله جنډه وي زما به خپله وي د چا به خپل آیین وي د چا به خپله طریقه کار وي څوک به د یو چا سره احتیاط کوي څوک به د بل چا سره احتیاط کوي چې د پښتانه کام خبره راغله د پښتانه وطن خبره راغله په کار کې چې موږ بیا په یو پېژ باندې او یوه خبره لازمي نه وه دا خو درته وکړم اتحادونه 3 قسمه اتحادونه موږ دلته کوو یو الیکشن اتحاد دی چې موږ د الیکشن لپاره اتحاد کوو یو داسې سیاسي اتحاد دی لکه پی ډي ایم دا سیاسي اتحادونه دي موږ د پارټیانو سره کوو د جمهوریت په حواله باندې د بدلون حوالو باندې پارلمنټ د بالادستۍ په حواله باندې د عدلیه د ازادۍ یا د داسې نورو شیانو باندې موږ اتحادونه کوو یو زموږ نظریاتي اتحادونه لکه زموږ پښتون قامي ایجنډا زموږ نیشنل ایجنډا باندې موږ خپل پښتون هغه قوتونه سره موږ هغه پاچیانې هغه تنظیمونه تحریکونه چې موږ هغوی سره کښېنو یو نظریاتي اتحاد کوو نو موږ زور به زیات کار په خپل نظریاتي اتحاد باندې موږ به دا ټول چې کوم زموږ قوتونه دي دا به ټول سره راټولوو ګوره دلته دا خبره هم په عمل مشران درته وکړه په بس پکې ستوري به نه وایو تا سره دومره ټایم نشته چې ته به خپلو پسې ګایږې ته د ډېر لوی مشکله سره مخامخ یې او په روان ټیم کې یو ډېر لوی تاوان سره در مخامخ کږې تا سره ټایم نشته ته بې راټولې پر تا بله ذمهواري دا راځي ستا د وطن ستا د خلکو ستا د ولسونو غیر سیاسي ورځ د دې ذمهواره به سیاسي پارټیانې
د ده غیر سیاسي خویونه د دې ذمهوارانې به هم پر موږ باندې راځي. نو په کار دا دی ستا خوی سیاسي په کار دا دی چې ولس په تا باندې خپله باور وکړي، پر تا ژغ وکړي. دا نه شي ته ورته وایې زه ښه سړی یم یا زما ښه کردار دی، چې ولس تا ته وایي ستا ښه کردار دی. او ولس په سپکو سپورو باندې چا ته دا نه وایي ستا ښه کردار دی. په میدان کار وکړه نو ولس به تا سره ولاړ وي او تا ته به وایي آفرین او ستا دغه به بیانوي. نو په اخره کې زه بیا د روشاد رزاق لالا ته د ټول پښتانه قام لخوا د پارټۍ لخوا زه ستاسو ټول لخوا زه چې څوک دلته ناست دي یا نه دي راغلي د پارټۍ ملګري د هغوی دخوا زه و ده ته د عقیدت او د احترام ګلونه وړاندې کومه. خدای د رزاق لالا زموږ د ملي شهیدانو د ملي اتلانو د ملي قهرمانانو سایه پر موږ ساتي، د دوی برکتونه د خدای پر موږ پښتانه قام باندې وساتي او خدای د موږ ته همت راکړي چې موږ دا قام د دې ستړو څخه خلاص کړو. ډېره مننه کوم.